بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ تاسو په کلاس بي کې په یو بیټ کې سبنیټینګ ترسره کړی و. نن به په کلاس بي کې په دوه بیټه کې سبنیټینګ کوو چې څنګه موږ کولی شو د کلاس بي په وائی فای اډرس کې په دوه بیټه کې سبنیټینګ وکړو. نو راځو پین ته راځو او دلته ورباندې چیک کوو، کړنه ورباندې سرته رسوو. موږ تاسو فرض مثال آی فای اډرس یې راکړی ده، آی فای اډرس یې فرض مثال موږ تاسو ته راکړی ده. موږ تاسو ته دلته راځو، څه کوي ده، ښه راځو دلته پین ته راځو، پین ته دلته موږ تاسو راځو ګورئ. آی فای اډرس یې راکړی 192.16.0.0/ دا خو باید بای ډیفالټ سلش باید څو ولای، سلش باید 14 وای. فرض مثال په 18 کې موږ کړی و، نن یې راکړی 18. نو له دې نه معلومیږي چې د نیټورک په د هاسټ په برخه کې یا د هاسټ په کور کې دوه بیټان سي. سبنیټینګ هغه وخت کېږي کله چې په هاسټ برخه کې بیټونه آن سي. نو دلته اوس موږ تاسو ته پته لګېږي چې په هاسټ کې چې دي بیټونه چی سوي آن سي. ګورئ اول کور پرله موږ تاسو سره نیټورک 1 2 3 4 5 6 7 8. دوم کورم په کلاس بي کې نیټورک ده 1 2 3 4 5 6 7 8. دریم کور له موږ تاسو سره چی ده هاسټ ده. اوس ګوره اته واته شپاړس سړي څو بیټې اته دي. نه دا معلومیږي چې دلته یو بیټ چی سوی ده آن سوی ده او بل هم چی سوی ده آن سوی ده 0.0.0.0.0. دا یې اته پرسو او څلورم کورم ټول چی ده ټول 0. صحیح شو 0 اته سره چی دي 0. اوس سبنیټ ماسک به د دې شي کله چې سبنیټینګ وکړي سي هر څو نیټورک جوړ سي د ټوله به سبنیټ ماسک یو شان دی. سبنیټ ماسک اول کور خو بشپړه ده، قیمت یې څو ده 255. اوس ګوره بای ډیفالټ سبنیټ ماسک خو 0.0 کنو بای ډیفالټ، خو اوس خو سبنیټینګ سوی ده کنه دوه بیټان سوي دي. د دې د اول بیټ قیمت څو ده د دوه پوښتنه د قاعدې په اساس 128 د دوم څو ده 4 ده کنه ده سره جمع یې کړه 192 دا 0. دا یو څه شي سبنیټ ماسک. دا معنا که هر څو نیټورک موږ تاسو ولرو د ټوله به سبنیټ ماسک همدغه. صحیح شو. اوس راځو دې ته موږ تاسو غواړو چې معلوم کړو چې په دې آی پی اډرس کې څو نیټورک موږ تاسو جوړولی شو. نیټورک شمېر چې به موږ تاسو معلوموو لیکل به مو دوه پورټوان دي آن بیټس. څو بیټونه آن دي؟ دوه بیټونه آن سوي دي که نه دي آن سوي؟ دوه آن دي. د هاسټ د برخې وال نیټورک د برخې وال نه دوه آن دي. دوه پورټوان دي دوه څو کېږي 4. څو نیټورکونه موږ تاسو سره جوړېږي 4 نیټورک. اوس غواړو هاسټ پر نیټورک په هر نیټورک کې موږ تاسو څو دانې آی پی اډرسونه اچولی شو، یعنې څو پیسیانو ته آی پی اډرسونه پکې ورکولی شو. نو دا به څنګه معلوموو؟ نو لیکو به دوه پورټوان دي آ بیټس. دوه پورټوان دي څو آ بیټس. آ بیټونه څو دي 14 دي که نه؟ دوه خو ترې نه سوي دي خو 14 پاتې منفي دي 2. دا به چی سي مساوي سي. اوس دوه پورټوان دي 14 څو کېږي؟ موږ تاسو به راسو کالکولیټر ته به راسو. چیز ته به راسو؟ کالکولیټر ته به راسو او دې جبه کې متوجه. دا معنا دوه پورټوان دي څو؟ ښه متوجه. څنګه ده راځو دلته متوجه. دا معنا 2 ضرب دی دا یې 3 ضرب دی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 مساوي 2. دا معنا 2 په 14 څه معنا چې دا 2 په ځای کې 14 ورضرب شي. کله چې 2 په ځای کې 14 ورضرب شي قیمت یې څو راځي 16304 راځي 16304 راځي.
14,000 دلته به یې ولیکو څو 14,304 منفي دی 2 دا به مساوي سي له 14,300 او څو سره 2 ورباندې پیږي دا معنی چې 4 نیټورک له موږ تاسو سره جوړ سو او په هر نیټورک کې د آی پی اډرسونو شمېر 14,302 ده یعنې 14,302 پیسانو ته موږ تاسو کولی شو آی پی اډرس خبره ورسېږي ګورو په کلاس بي کې د پیسانو شمېر زیات و خو اوس چې بیټونه زیاتېږي د نیټورکونو شمېر یې زیاتېږي او د آی پی اډرسونو شمېر یې کمیږي تر دې جوړه مشکل نه اوس به څه وکړي اوس که ته غواړې اول نیټورک ته آی پی اډرس ورکړې بیا دوم بیا درېیم تا ته باید د دې رینج معلوم وي چې اول باید تر څو ولاړ شي دوم باید تر څو ولاړ شي درېیم باید تر څو ولاړ شي څلورم باید تر څو ولاړ شي نو ته به داسې وکړې ټول آی پی اډرسونه چې په یوه کور کې له صفره نه نیولې تر 255 پورې څو راځي 250 راځي که نه راځي خو صفر نه شامل دی یونه تر 255 صفر نه شامل دي 250 دلته به صفر داسې نه نیسي چې دا عدد ورجمع مې صفر کله زیات صفر دلته یو قیمت ده صحیح شو خبره ورسېږي 250 اوس څو نیټورک دی په 4 به یې تقسیم کړي که چېرې نیټورکونه 2 وای په 2 به یې تقسیمول اوس نیټورکونه 4 دي په 4 یې تقسیموم که نیټورکونه 8 وو په 8 به یې تقسیموي که 14 وو 14 به یې تقسیموي که 12 وو په 12 به یې تقسیموي خبره خو ورسېږي راځو ښه اوس ګورئ راځو صحیح شو 4 به یې چې کې تقسیم کړي 255 په 4 باندې تقسیم کړي څو رسېږي 255 کله راواخلي او په 4 باندې په 4 باندې تقسیم کړي تقریبا څو رسېږي راځو دلته حسابونه مونږ وګورئ بیا راځو 255 تقسیم 4 مساوي ده له څو سره 4 صحیح شو 4 شپېته ما دا خبره کړې وه چې په اول کور کې به صفر ترې منفي کوي په اول کور کې صرف په اول نیټورک کې به صفر چای کوي منفي کوي ځکه دلته له څه شي نه شروع کېږي له صفر به سټارټ اخلي که به نه اخلي په اول صفر نه به سټارټ اخلي که به نه اخلي دلته نو دا صفر به ترې چای کوي منفي کوي صفر چې ترې منفي کړي څو به راشي 3 د دې هدف دا سو چې ته به اول کور ته تر هغه پورې اول نیټورک ته به تر هغه پورې آی پی اډرسونه ورکوي کله چې دغه کور څو ته ورسېدو 3 ته ورسېدو هدف ورسېد ښه اوس به راسو دې ته چې موږ تاسو به کورونه د نیټورکونو شمېر به چې راسو اول نیټورک فرض مثال نیټورک راځو دا د فاینټ سایز دې لوړوو دا یې کوو که نه ښه نیټورک 1 ډېر نو څه غټ دی به یې وکوسي تر څو پورې جې ډېر ونه نیسي نیټورک دلته راځو نیټورک ا صحیح شو ګوره آی پی اډرس څو ده 122.14.0.0 دا به یې څه سي د اول نیټورک آی ډي سي بیا 122.14.0.1 دا به څه سي سټارټ آی پی سي بیا راځو 122.14.0.2 122.14.0.3.4.5.6.7 روان څو ته به ورسېږي 255 په یو کور کې خو له 255 نه بره نشي تللی راځو انټر کوئ 122.14. اوس دلته متوجه فرض مثال لکه ملتونه چې پرسوي پرسو که نه سپره دا به ورته 1 سي دا به بېرته چې سي بیا 122.14.1.1 122.14.1. دا بیا 2 سي 3 4 5 6 8 9 څو ته به ځان ورسوي 255 صحیح شو بیا 122.14. دا 255 پرسوي نو دا به څو سي دا به بېرته 2 سي ای به بېرته له 0 نه څه واخلي سټارټ واخلي تر څو وخته تر هغه وخته چې دا 122 سي دغه تقریبا 14 دي دا به څو د ځان رسوي 3 ته فرض مثال دا دومره وچرخېدو چې دغه 254 د ځان چیکو ورسوي نشي دا معنا ده
255 دا یو بیا دا 255 دا دوس بیا دا 255 دا بدرس بیا دا 255 دا څلور حالا دا 255 دا څو ته ورسید درش په ته بیرته دا 245 ته ورسیدو دا به ته د دې برانچ اینڈ آی پی سی یو سل دا بیا ډاټ پاړس ډاټ درش په ته ډاټ 255 به چي سي براډکاسټ آی پی سی خبر ورسې دا موږ تاسو سره اول نیټورک څو نیټورک سو اول برانچ یا اول شبکه راځو دوم ته نوم ورکوو نیټورک بی یو سل دا بیا ډاټ شپاړس ډاډ څو درش پېته دي که نه دي درش پېته ډاډ دا څو پرې 205 ښه متوجه درش پېته دي که نه دي دا څو پرې دي 205 داسې 255 پرسو دا به څوی کښې که څلور شپېته به سي او بیا به بېرته چی سي زیرو سي ورباندې پوهېږي دا څلور شپېته ته او دا بېرته زیرو کړي نو دا به د دې کلاس چی سي له موږ تاسو سره به وي آی ډي به یې سي دا به د دې آی ډي سي صحیح شو راځو ډیجیټل ښه دا به د دې آی ډي سي دلته به ورسره ولیکو آی ډي صحیح شو انټر کوئ یو سل دا بیا دلته راځو دا داسې کوو صحیح شو یو سل دا بیا ډاډ شپاړس ډاډ څلور شپېته ډاډ 1 دا به چی سټارټ بیا یو سل دا بیا ډاډ شپاړس ډاډ څلور شپېته ډاډ 2 یو سل دا بیا ډاډ شپاړس ډاډ څلور شپېته ډاډ 3 یو سل دا بیا ډاډ شپاړس ډاډ څلور شپېته ډاډ 255 ته به چی ورسئ دا خو ما ټوپ واخیست دی خو باید 3 4 5 شپږ ډېر سره ځان چک ورسي باید څو پیسیان پرېږدي 16302 پیسیان پرېږدي صحیح شو اوس یو سل دا بیا ډاډ شپاړس دا 255 پوره ده که نه ده نو دا به څو ویسي له ما سره 5 شپېته دا به بېرته چی زیرو تر هغه وخته پورې چې کله دغه څو ته ورسېد اوس د دې ګورئ د دې براډکاسټ به اوس څنګه معلومه د دې ګټه دا اوس ما تقسیم کړو یو خو مې د اول معلوم کړو چې تر څو به ځي تر 3 شپېته اوس راست د دې براډکاسټ څو 3 شپېته جمع دي دا ټول چې تقسیم کړي مو څو راته 3 شپېته څلور شپېته یو سل اوویست به دلته چی کړي ولیکي یو سل اوویست دا به 250 ته ځان ورسوي دا به یې چی سي اینډ آی پی سي پوهېږي انشاءالله صحیح شو ګوره دا دومره وچرخه دا 15 شپېته بیا دا وچرخه دا 6 شپېته بیا دا وچرخه 2 شپېته تر څو پر څو ته راځي یو سل اوویست نو څه رامعلوم دا براډکاسټ جمع دي ټول شمېر څلور شپېته ځکه څلور شپېته مې هر برانچ ته رسېدلي صحیح شو اوس ګوره یو سلو دا یا شپاړس یو سلو اوویست ډاټ 255 به چی سي براډکاسټ آی پی سي دا به د دویم برانچ صحیح شو راځو په درېیم برانچ باندې چی کوو خبره نیټورک سی آی پی اډرس یو سل دا بیا ډاټ شپاړس ښه دلته دا 255 سوي دي که نه دي سوي چې دا 255 دا به څو ته واقع یو سلو 28 ته به واقع دا به بېرته چی سي دا کور به زیرو سي دا به یې له ما سره چی سي آی ډي سي یو سل دا بیا ډاټ شپاړس ډاټ یو سل 28 او ډاټ 1 دا به چی سي سټارټ آی پی سي یو سل دا بیا ډاټ شپاړس ډاټ یو سل 28 ډاټ 2 یو سل دا بیا ډاټ شپاړس ډاټ یو سل 28 ډاټ 3 روان به یو سل دا بیا ډاټ شپاړس ډاټ 1 ښه ډاټ شپاړس ډاټ یو سلو 28 دا به 200 څو ته ځان ورسوي 55 یو سل دا بیا ډاټ شپاړس ډاټ چې دا 255 دا به څو سي یو سلو 90 او بېرته چی سي زیرو سي تر څو وخته به روان تر هغه وخته به روان اوس به د دې براډکاسټ څنګه معلومه دا به راواخلي دې براډکاسټ څو ده تر ده د مخکینی برانچ ځای نه شي دې برانچ ته ټوپ کړي مخکینی برانچ براډکاسټ یو سل اوویست ده یو سل اوویست جمع دي ټول څو په هر برانچ کې څلور شپېته یو سل اوویست او څلور شپېته دا یو سلو یو سلو څو یو نوي نو ولیکئ یو سلو دا بیا ډاټ شپاړس ډاټ یو سلو یو نوي دا نشته دلته یو کم کې سیاسي این خو د بل برانچ کې ده د بل کور کې ده په دې کور کې ګوره 254 اینډ آی پی یو سل دا بیا ډاټ شپاړس ډاټ یو سلو 2 نوي
1.255 به چی سي برودکاست آی پی سي. مشکل خو به نه وي. راځو چېشته راځو دې ته راځو بل کور پسې اخلو بل کور دلته اخلو. صحیح شو. څلورم نیټورک اخلو. څلورم نیټورک ته نوم ورکوو نیټورک ډي. صحیح شو. EBCD. اوس ګوره 192 ځکه کلاس بي ده ډاټ 14 ډاټ په څو کې ختم ده 1.9 کې دا 255 پروسه وي د کندې پروسه نو دا به څو ته واړي 192 ته به واړي 192 او به بیرته چی سي 0 سي دا به ایډي سي 192 ډاټ 14 ډاټ 192 ډاټ 1 دا به چی سي سټارټ آی پی سي 192 ډاټ 14 ډاټ 192 ډاټ 2 به سي بیا 192 ډاټ 14 ډاټ 192 ډاټ 255 ځان ورسوي 192 ډاټ 14 داسې 255 ځان ورسوي دا به بیرته څو سي 193 به سي ډاټ دا به بیرته 0 سي 192 ډاټ 14 ډاټ 193 دا به بیا چی سي 1 سي 192 ډاټ 14 تر څو به دا رواني د دې مخکني برانچ برودکاسټ 1 جمع دي ټول 4 وکړو اوس دې ګټه وپېژندله 4 ګټه دې اوس وپېژندله چې ولې تقسیم کو 4 یو څه 255 وسي دا بل به 245 دا به اینډ آی پی سي بیا 192 ډاټ 14 ډاټ 255 ډاټ 255 دا به چی سي برودکاسټ آی پی سي. آیا دلته اوس بل آی پی اډرس ځای او دغه کور خو بدلوای نه ځکه چا ایانا پی بي هغه محدودیت په دې کور کې نه څه ځکه دا کوم بشپړ سو دام بشپړ ټول څلور برانچ جوړ شو په هر برانچ کې ما سره دومره پیسې نه اډرسونه ترلاسه انجینر د ټولو معلوم اوس په دې مفهوم پوه شوی چې دلته ولې راته تقسیمو دا د دې په خاطر په څلورو برانچو تقسیمو چې د هر برانچ دغه رینج محتمل تر کومه یې باید دې ته ورکړي صرف په اول کې به یو 0 ترې منکې ځکه له 0 سټارټ اخلي بیا خو زیات راځي که صحیح شو نو ټولو ته به پرته 4 ورکوي. نو دا ولې موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې څه دي ترې زده کړي.